سورة الأحزاب دویشتمه سپاره او آیت نمبر دی یوکم 50 نمبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. دلته اوس بیا خطاب د مؤمنانو ته. مخکې وفرمایل د کافرانو او د منافقانو اطاعت مه کوئ، د هغوی په شان مه کیږئ. ولې؟ ځکه چې کافران او منافقان د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف کوي او هغه له اذیت ورکوي او پراپیګنډې کوي د پیغمبر خلاف. دې وجې نه اوس دلته الله رب العالمین فرمایي چې د کافرانو منافقانو په شان خو به خود نه کیږي. هغوی خو غټه ګناه کوي چې پیغمبر له تکلیف ورکوي. نو دلته الله فرمایي بلکې دومره ځان به د زیاتي نه ساتئ. هغه زنانه چې تا هیڅ فایده نه ده اخیستې او تشه نکاح دې ورسره کړې ده او د نزدېکت نه مخکې ته راولګېدې او طلاق دې ورکړو په څه وجه باندې نو دوی سره هم زیاتې مه کوئ، بلکې احسان ورسره وکئ. اذیت به ورله نه ورکوئ. نو یو زنانه ده چې تا ترې د سره فایده نه ده اخیستې خو صرف تا ته نسبت وشو په نکاح باندې او د واده کولو نه مخکې او د نزدېکت نه مخکې دې طلاقه کړه. نو دا مسله مخکې صورت بقره کې هم تېره شوې ده چې هغې سره به مې احسان کې لکه وروستو د ایت کې هم ذکر کېږي که چېرته مهر مقرر و نیم مهر ورکړه، ځکه تا ترې لا فایده نه ده اخیستې. که فایده دې اخیستې وې او نږدې شوی بیا خو به دې پوره مهر ورکولې، خو دا د نزدېکت نه مخکې طلاق دی. او که مهر نه وي مقرر نو هم به ورله څه ورکړي، سامان وغیره. نو ګوره چې د چا نه دې ډو فایده وانخیستله هغه به هغې سره به مې احسان کې یو زنانه ده. نو چې د چا نه تا ته فایده رسېږي او بې دیني فایده چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو د هغه د ضرر نه خو به خامخا ځان ساتئ. نبي له خو بیخي تکلیف مه ورکوئ، ځکه چې دا نبي د ده نه تاسو دین حاصلوئ، دیني فایدې. نو دلته دې آیت کې حکم دی د هغه زنانه چې غیر مدخول بها ده، هغه زنانه چې د خاوند ورسره لا نزدېکت نه دی شوی، تشه نکاح وشو، د ده په نوم شوه، بس بیا څه خبره راغله یا یې مزاج ته پرې نه وته او بس د نزدېکت نه مخکې دی راولګېده، طلاق یې کړه. یا د پلار په کور کې وه او بس هملته یې ورته طلاق ورولېږل چې بس زه دې اړو واده کوم نه، او یې ورله کور ته راوسته او دې ورته اړو نږدې نه شو، بس ویلې چې بس ما ته طلاق کړي، هېڅ فایده یې ترې وانخیستله. بس شریعت کې دا هم یو جایزه لار ده. دا لار ځکه شریعت جایزه کړې ده چې چېرته د دې مزاج ته دا ښځه نه پرېوته او تا ورله راواده کړی وي خو ټول عمر په غم اوړېده که نه دا سړی ما دا ښځه روزانه به جګړې او لانجې او بس کور به یې نه برابرېږي. نو د عمر د غم نه خلاص شوړو، دواړه د عمر د غم نه خلاص شو. بس دې لپاره شریعت ښایسته لاره ښودلې ده، بس یو بل سره اخلاق مه خرابوئ. او یو جایزه لاره ده، بس طلاق مخکې د دخول نه هم واقع کېدی شي. چونکې مخکې خو د زید بن حارثه قصه بیانه کړه که نه، هغه خو طلاق هله واقع کړه چې د زینب رضی الله عنها نه فایده اخیستې وه او نزدېکت یې کړی و. نو دې ایتونو کې پکار دا وه چې اوس دا مسله بیانه کړي چې یو زنانه ده وړو یو سړي ته فایده نه ده اخیسته، نزدېکت یې ورسره اړو کړی نه دی او طلاق یې کړي، نو څنګه چل وی؟ نو دا بیانوي دلته اوس د دې حکم بیانېږي. وروستو به بیا د دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي، هغه ته به دا فرمایي چې کومې زنانه دي چې هغه تعالی حلال دي نبي ته ورسره نکاح به کوي او کومو زنانو سره به نکاح نه کوي، د هغه زنانو تفصیل را روان دی بیا وروستو. دې ورپسې ایت کې یا ایها النبي، نبي علیه السلام ته خطاب دی. یو څو قسمه زنانه دي چې نبي صلی الله علیه وسلم به هغې سره نکاح کوي، ځکه دوی په مرتبه کې اوچتې دي.
او بیا وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره یو بل خبره ذکر کوي چې په عام خلکو باندې چې د یو نه زیات نکاح کړي 2 ښځې 3 4 پورې په هغې باندې قسم لازم دی قسم معنی د بیبي حق ادا کول د شپې تېرولو حق نزدېکت څه لازم نه دی چې خامخا به نزدېکت کېږي ځکه یا به سړي مزاجي یا نه یا به ښځه په یو حال کې بله په بل حال کې هغه لازم کړی شریعت نه دی خو دا شپې حق دی په عام امت دا لازمه ده او په نبی باندې الله دا نو لازم کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله دی باب کې آساني کړو ستا خو د کومه ښځه هغه ځان ته د شپې نمبر ول ورکې او که کمیلې نه ورکې نمبر نه وباسي دا آساني نبی صلی الله علیه وسلم سره شوې ده او بیا وروستو بل حکم به ذکر کېږي مؤمنانو ته په هغې کې 8 اوامر او نواهي دي چې ته کوم کور کې دعوت شوی دی یا چېرته ډوډۍ ده یا چېرته د واده پروګرام دی ولیمه ده نو چا درته ویلي نه نو نه به ځې دا نه چې ما مشمېره درګړی یم او دا یو وزګار خیل به وایي ما ته جواب کړی دی نو ځان سره به 15 نور روان کړي لکه دا 15 دی حرام کار کې دا حرامه خوري دې ته جواب نه دی کړی د الله بنده دا زمونږ د زمانې د خلکو یو د قرآن خلاف رواج جوړ شوی دی کم کس ته چې د یو دعوت جواب نه وشوی ورغې حرام یې وخوړله ځکه کور والا پې ډو رضا نه دی نه تا ته جواب کړی ته څنګه ورځې شرمېږم نه او تا ته ملګری وایي ما ته یې ویلي دي چې ته راشه ورته تا ته به ویلي ما ته یې نه دي ویلي زه ته ځه په مخه دی ښه نو دا کار به نه کوې د ځان نه به تو فعلي نه جوړی او چې طعام دي وخوړو نو بیا به ډډې نه لګي او د پخلي نه مخکې به هم نه ځي او د پخلي نه بعد به پاتې کېږي نه د خوراک نه بعد هغه دا وروستو ذکر کېږي خلک به نه تنګې اسلامي معاشره ډېره ښایسته معاشره د دې ایتونو کې یو اسلامي معاشره ذکر کېږي خو کاش کې مسلمانانو دا خپل دین زده کړی وي مسلمانان قسم په الله د خپل اسلامي معاشرې نه دي خبر چې په اسلامي معاشره کې خلک ژوند څنګه تېروي نه پې ښځې پوهېږي نه پې سړي پوهېږي بلکل تې نه دي خبر دا خو ته قرآن ته کښېنئ تا ته پته ولګي ژوند به څنګه تېروي کور کې به دې ژوند څنګه وي غم خادي به دې څنګه وي د کور والا سره به دې زندګي څنګه وي بچو سره به دې ژوند څنګه وي ګاونډ کې به دې ژوند څنګه وي بازار او په منډۍ کې او په مارکیټ کې به دې ژوند څنګه وي دا خو پوره اسلام دا ټولې خبرې ذکر کړي دي خو موږ ته خبر نه یو د دې نه او دا د اسلام غلطي نه ده زموږ غلطي ده او زموږ په غلطۍ به اسلام بدنامي خلک دا ګوره مسلمانان دي داسې کې ورته دا مسلمان صاحب دغه دی که نه دا غلطي ټوله د ده ده که نه غلطي خو د اسلام نه ده چې تاسو هره غلطي هغه اسلام ته منسوب کوئ لګیا او دین ته منسوب کوئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو اذا نکحتم المؤمنات کله چې نکاح کوئ تاسو د هغه مؤمنو زنانو سره مؤمنات په نکاح باندې واخلئ معلومه شوه چې نکاح به د مؤمنې زنانه سره کېږي د مشرکې سره خو نکاح حرامه ده که نه ځکه المؤمنات ذکر کړه سورت بقره کې ویلي ای مؤمنانو نکاح ګوره چېرته د مشرکاتو سره ونه کوئ مشرکې ښځې سره نکاح حرامه ده ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکوئ دې زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د دې نه چې تاسو نزدېکت وکئ د دې زنانو سره مؤمنه زنانه ده په نکاح دې واخست او بیا د نزدېکت نه مخکې دې طلاق کړه نو څنګه چل به اوس به څنګه چل کېږي نو الله فرمایي 2 خبرې دلته ذکر کېږي یو به دې له خرچه ورکړي یو که مهر دې مقرر کړی نیم مهر ورکړه او د رخصت یې کړه او دویم د دې زنانه عدت نشته ولې ځکه عدت خو د هغه ښځې چې هغې ته خاوند نزدېکت کړی نو دا عدت دې دپاره که په رحم کې چېرته بچی نو چې هغه بل خاوند ته منسوب نه شي خو به د دې که نه نو ځکه به هغه عدت تېروي چې 3 ځل په هغې باندې بیماري راشي او دغه رنګه پته ولګي په هغې کې چېرته حمل خو نه دی ټهراو شوی ځکه به دغه وخت کې پته لګېږي د حمل د ښکاره کېده نو هغه به ځکه چې خاوند ورسره نزدېکت کړی نو به دې وجې نه عدت تېروي هغه زنانه چې طلاقه کړلی شي او کومه زنانه چې هغه طلاقه کړی شو د سره ورته خاوند نږدې شوی نه دی د نزدېکت نه مخکې طلاق نو دې څه شي عدت دی د دې دپاره عدت نشته دی نو دا مسله ذکر کوي فما لکم نو نشته ستاسو دپاره علیهن په دې زنانو باندې من عدت کم عدت تعتدونها چې تاسو شمارئ هغې لره فما لکم ګوره سړو ته خطاب کوي ستاسو دپاره
په دې زنانو عدت نشته. معلومه شو دا عدت د دې سړي د پاره دا زنانه تیری، عدت د سړي د وجې نه تیری کنه. ولی که چېرته د دې سړي کوم حق دی ښځې سره معنی که د دې په رحم کې د دې سړي اولاد لږ صبر دې وکړي، د طلاق نه پس هم دا ډایرک بلې نکاح نشي کولی، عدت به تیر کړي، هغې نه پس به دا چې کوم دی بیا بلې نکاح کوي. ځکه وایي لکم ستاسو دپاره دا زنانه دا عدت تیری، نو دا زنانه چونکې دی خو نزدېکت ورسره نه شوی نو ستاسو دپاره په دوی باندې کوم عدت نشته دی. خو دا به همداسې ځي تش لاس او خپې به ځي بس کور ته، همداسې به رخصتي وایي نه نه فمتعوهن نو سامان ورکوي دې زنانو له. دې ته د شریعت هغه دغه ویلی کېږي لطف او مهرباني. دا سامان چې دی دا سورت بقره کې دا مسله تیره شوې وه، که چېرته د دې زنانه د نکاح د تړلو په وخت کې مهر مقرر شوی و نو نیم مهر به وله ورکوي اوس دا خاوند. ولې که نزدېکت شوی بیا خو به پوره مهر ورکولی، بیا خو یې نشي اخیستی. خو چونکې دې نه خو هېڅ پیدا نه وانخیسته دې زنانه نه، نو دا زنانه به هم چونکې یو انسان دی د دې یو عزت نفس دی، نو چې کوم مهر په نکاح کې مقرر و نیم مهر به اوس ورکوي. مثلا په مهر کې تا ویلي چې دې لپاره مهر دی 15 لکه روپۍ نو 2.5 لکه به ورکوي. تا ویلي 15 تولې سونا نو 2.5 تولې سونا به ورکوي. وس که 10 تولې دې ویلي 15 به وله ورکوي، وس نیم مهر به ورکوي. او که مهر د سره مقرر نه و او همداسې نکاح شوی او مهر لا نه دی مقرر شوی نو بیا فمتعوهن معنا دا ده سامان به ورله ورکړي د عرف مطابق. د عرف مطابق جوړه جامه ده، پیزار وغیره دي، داسې نور څه بعضې سامان وغیره دی دا به ورله ورکړي چېرې دا واخلئ. دا ولې داسې کوي؟ دفعا للایحاش، د وحشت د دفع کولو دپاره. ځکه دا زنانه دومره یو دا زنانه خو انسان دی، د هغې خو یو عزت دی، دا دومره ستا په نوم شو ته همداسې پرېښودو بس نه دې څه ورکړو نه دې ورته د څه شي ثبت وکړه، دا خو تاسې سپکاوی وکړو د هغې. نو هغه چونکې چې تا طلاقه کړه هغې سره یې وحشت راغی، پریشانه شوه، او دې پریشانۍ د ختمولو دپاره دې له څه نه څه ورکړه چې لږ څه په څه باندې خو دا زړه جوړ شي که نه. ځکه شریعت وایي څه ورله ورکوي فمتعوهن، سامان وغیره ورله ورکوي. وسرحوهن او رخصت کوي دې زنانو لره سراحا جمیلا، په رخصتۍ ښایسته او سره په ښایسته طریقه باندې رخصت کوي. دا هغه آیت دی چې مفسرینو د دې نه مختلف احکام راوښکلي دي. امام ابن کثیر رحمه الله، امام قرطبي رحمه الله او نور مفسرینو دې نه احکام راوښکلي دي. یو چې دی دا مسلې ترې راوښکلې ده چې ګوره د هغه زنانه دپاره طلاق ورکول جایز دي چې هغې سره لا نزدېکت نه دی شوی او تا په نکاح اخیستې ده، نو د نزدېکت نه مخکې طلاق دا جایز دي، دا ورکولی شي، جایز دي، شریعت یو جایزه لاره مقرر کړې ده. بله دا ده ثم طلقتموهن، دلته یو مسله عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کوي او دام د سعید بن المسیب رحمه الله چې هغه اعلم التابعین دی، په تابعینو کې ډېر اوچت علم والا انسان، او حسن بصري رحمه الله او نور چې کوم سلف دي د هغې نه نقل هغه دا ده چې د نکاح نه مخکې طلاق نه واقع کېږي. تا یو ښځه کړې نه ده نو څنګه مخکې نه طلاقې؟ دا فقه حنفي کې چې ورته کلما طلاق ویلی کېږي. استدلال یې د دې آیت نه کړی دی، ابن ماجه کې روایت دی صحیح سند باندې، او دغه رنګه صحیح الجامع کې هم ذکر دی او نورو محدثینو هم راوړی دی چې د نکاح نه مخکې طلاقونه نه وي، چې تا لا نکاح کړې نه ده او ښځه طلاقې، څه شی طلاقې؟ ستا خو ښځه نشته، څه شی طلاقې؟ نو دې وجې نه دا طلاقونه نه کېږي. نو هغې وایي ګوره دلته الله رب العالمین فرمایي اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، طلاقونه هله کېږي چې ښځه خو په نکاح والي که نه، کله چې نکاح باندې والی تاسو مؤمنې زنانه نکاح وکئ د دوی سره او بیا راولګېږئ دوی طلاقوئ، دې نه مسله ثابته کړې. روایت هم پکې دي او د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فتوا هم پکې ده چې قرآن د آیت په دې دلیل دی چې د نکاح نه مخکې طلاقونه نه وي، طلاق هله کېږي چې نکاح باندې زنانه واخلي. دې وجې نه دغه رالګېدلی امام بخاري رحمه الله صحیح بخاري کې په دغه کې چې دی په کتاب الطلاق کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فتوا نقل کړې ده
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وجعل الله الطلاق بعد النکاح الله تعالی طلاق او اختیار سړی له ورکړی دی خود نکاح نه وروسته ورکړی نکاح نه مخکې طلاقونه نه چې ته داسې وې چې یاره بس چې ما کومه ښځه وکړه به طلاق دې ته طلاق د کلما وي د احناف دا د کلما طلاق چې کوم دی دې کې اختلاف دی د علماو چې آیا دا واقع کېږي او که نه واقع کېږي جمهور علماو په دې کې مذهب دا دی او دا صحیح قول دی چې دا نه واقع کېږي او دې باندې دیارلس دلایل دي اگر چې احناف وایي واقع کېږي وایي سره دلیل نشته هغوی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو قول را نیولی دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د هغه فتوا دا وایي اجتهاد په بنا باندې چې یاره که یو انسان راولګي وایي چې که ما له چا هر قسم ښځه وکړه دا به په ما طلاق وي نو بس وایي دا طلاق ده د هېڅ ښځه نشته دی اوس چې کومه ښځه ورلکې به دا د مخکې نه طلاقه کړې ده نو دا د هغه یو فتوا وه او دې فتوا باندې صحابه کرام رضی الله عنهم د هغه سره ملګرتیا نه ده کړې بس یو صحابي دی او رایې ده مجتهد دی اوچت انسان دی ډېر لوی عالم دی د امت خو پیغمبر خو نه دی نو په دې مسله کې هغه چې خطا شوی دی الله تعالی ورله یو اجر ورکړی دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته په دې خپل اجتهاد اجر میلاو دی خو په مقابل کې دا دیارلس روایتونه هم صدیقه نه دي او دا عبدالله ابن عباس هم څوک دی او که نه دی چې د نبی علیه السلام د ترزوی دی او صحابي دی او پیغمبر ورته دعا کړي نن موږ بخاري کې حدیث ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس ته دعا کړې اللهم فقهه فی الدین یا الله دا زما د ترزوی ابن عباس په دین کې پوهه کړي نو هغه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه دا فرمایلی دي چې الله رب العالمین طلاق د نکاح نه وروسته ګرځولي نکاح نه مخکې طلاقونه نه او بیا د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دې قول په باره کې فرمایي اخطأ فی هذا زما ملګری زما مشر عبدالله ابن مسعود خطا شوی دی ګوره صحابه کرام رضی الله عنهم یو بل پسې بیا ردې بدې نه ویلې چې په یو بل باندې بیا رد هم کو په دلیل بیا رد کو او یو بل ته بیا ورور ویل او کله بیا دعا کوله رحم الله فلانا الله دې په فلاني رحم وکړي مسلې خطا ده نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په باره کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي بخاری کې قول نقل دی چې عبدالله ابن مسعود خطا شوی زموږ دا ورور په دې مسله کې خطا شوی نو دا هم د دې آیت نه معلومه ده چې نکاحونه هغې نه وروستو طلاق ده نکاح نه مخکې طلاقونه نه او بله مسله هغه دا تی معلومه شوله داسې زنانه چې هغې ته نزدېکت شوی نه دی او طلاق کړی شوله دې عدت نشته دی د دې عدت ته اړو حاجت نشته دی ضرورت نشته دی او بل د شریعت احسان معلوم شو فمتعوهن کې چې داسې زنانه سره هم احسان کېږي سامان وغیره به ورکول کېږي او که مهر مقرر نیم مهر به ورکول کېږي او وسرحوهن سراحا جمیلا او رخصت کوي دا زنانه په رخصتۍ ښایسته باندې په ښکلي طریقه باندې رخصت کوي معنا دا ده چې بېعزتي ورله مه کوه سپکاوی مه کوه غلط الفاظ د هغې باره کې مه وایه چې تا ته څوک وایي ولې طلاقه که او ته راولګې یو شل کنځلې ورپسې وکړې چې ورکې که د دې داسې وکړمه دا مې ځکه طلاقه داسې مه وایه بس ورته یې زړه ته مې نه پرېوته بس طبیعت مې نه منله بس طلاقه مې کړله نور غلط الفاظ مې سراحا جمیله خپل اخلاق جمیل او ښایسته ساته هغه یو عزت دی د یو چا نو په ښکلي طریقه باندې پرېږده چې پرېږدې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو اذا نکحتم المؤمنات کله چې نکاح کوئ تاسو د مؤمنو زنانو سره ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکوئ تاسو دې زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د دې نه چې نزدېکت وکئ د دوی سره فما لکم نشته تاسو لره علیهن په دې زنانو باندې من عدة څه عدت تعتدونها چې تاسو شمارئ هغې لره فمتعوهن نو سامان ورکئ دې زنانو له د عرف مطابق ورله څه خرچه وغیره دا ورله ورکئ او که مهر مقرر وي نیم مهر ورکئ وسرحوهن او رخصت کوي دا زنانا سراحا جمیلا پر رخصتۍ ښایسته او سره سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت